سلامونه ملګرو د تیر په سیټ نه کې هیله احترامات کورم ودان لږ وخت معلومه کوشش کوم چې خپل خبره ډیر زر راغونډه کم دا د پښتو متل دی او بیا په دې وطن کې په دې خاوره کې یا په دنیا کې چرته که ظلم کیږي چرته که زیاتې وشي چرته که ورکه وشي چرته که مرګ وشي چرته که غلا وشي چرته یو څوک د کور ورک شي چرته په یو چا ډزې وشي نو زمونږ فوري ردي عمل دی چې د پښتو یو متل راونیسو چې اوږه نه خوري بوی ترې نه ځي ما ته ولې څوک څه نه وایي څه به یې کړي دا څنګه خبره ده یار څنګه څه به یې کړي د څه به یې کړي دپاره خو د عدالت دی د څه به یې کړي دپاره خو دا انتظامیه ده چې معلوم کړي چې یو سړي غلا کړی دی یو سړي ورانه کړی دی یعنی هر جرم ته هر ظلم ته موږ هم دغه خبره دیوال کو دا خبره دلیل کو دا خبره بانه کو دا خبره ایکسکیوز کو چې بس څه به یې کړي زه ذمواري نه خلاص شوم بس پوسټ مې وکړو ته ظلم شوی زیاتې شوی ورکه شوي دا شوي بس هغې مې دا ولیکل چې بوږه نه خوري بوی ترې نه ځي مخکې پوسټ لرم چې تصویر مې ښایسته وګورو په هغې ویري نایس په پټو سترګو لیکم دا ډېره نامناسبه خبره ده ولې تاسو نه یې بې ګناه خلک مري یا که فرض کړو یو سړي ګناه هم کړله آیا ګناه د دې خبرې قابل وه چې هغه دې مړ کړی شي بیا یو سړي نه ورکه شوي ده آیا د هغه که یو جرم و نو هغه د دې خبرې جوګه دی چې هغه دې ورک شي ولې نه چې دا ټول هر څه په عدالت صفا شي دا خو بیا د ځنګل قانون شو بیا خو ما اټ از رایټ والا متل دی که موږ په متلو باندې عمل کوو که موږ متلې خوښوو نو داسې په پښتو کې ډېرې متلې دي چې موږ بیا ګوره د هغې ادبي استعمال کېږي ګوره د هغې هسې یو فوک ویزډم دی یو پخوانۍ هوښیارتیا ده عام طور په سماج کې دې خبرو دغسې ذکر کېږي خو د دې کله هم دا معنی ده چې د قضاوت او عدالت او رایې په دې متلو باندې قایم کړو کله هم دا مطلب نه دی مثلا پښتو متل دی چې اختر تیر شو نکریزې په دیوالو تپه نو it doesn't mean literally it لکه دې عملاً دا مطلب نه دی دا یو خاص سمبولیک خبره ده یو علامتي خبره ده متل دی بس دا نه چې کنه اوس نکریزو خلک په واده کې په سنت کې په کوژدن کې لګولی شي موږ په دې داسې قضاوت او رایې نشو قایمولی داسې عدالت نشو قایمولی چې بس اختر تیر شو په درېیمه ورځ د مجسټریټ راوځي او بس مطلب د ټولو دوکانونه دی هغه نکریزې چوچتې کړي چې بس پښتو کې متل دی چې اختر تیر شو نکریزې په دیوالو تپه یا بل متل که زه را یاد کړم چې یعنی وړ مې که نو پړ مې کا که نه نو مطلب پړ مې که نو مړ مې کا پړ مې کا نو مړ مې کا نو اوس دا علامتي غوندې خبره ده کله مطلب دا نه چې زما او ستا په یو خبر باندې اختلاف دی خدای مکه په سیاست باندې اختلاف دی خدای مکه په یو سماجي مسله باندې اختلاف دی خدای مکه د موبایل په فیچرز باندې زما او ستا اختلاف دی او زه دې پړ کړم اټ ډزنټ مین چې بس کور ته لاړ چې ته کلاشنکوف راوباسه او ما مړ که یا مې خلکو ته حواله کړه چې رجم مې کړي دا صرف ضرب المثلونه دي زه اکثر چې دا کله ورکه وشي کله ظلم وشي کله زیاتې وشي بېشکه هغه سړي به ګناه کړي زه دا چا سره هم نه ینځم او د چا باندې الزام هم نه لګوم عین ممکن ده چې څه کړي خو د هغه څه کولو دپاره عدالت دی د هغه څه کولو دپاره چې کوم دی نو قضاوت دی د هغه څه کولو دپاره انتظامیه ده یعنی د هغې دپاره د ریاست موجود دی داسې خو نه چې زه په خپله په هوا باندې خبره کوم یو متل نو دا متل یې صرف علامتي وي ادبي وي د فوک ویزډم حصه ده واقع د دې شاته واقعیتونه یي خو اټ ډزنټ مین الټیمیټلی جسټس داسې انصاف په دې باندې تله موږ په دې نشو ودرولی چې متل دی او یا په دې پرسپشن باندې چې بس څه به یې کړي نو څه به یې کړي والا کیسه نه ده څه به یې کړي دپاره ما ته پکار ده چې سماج زه د دغه مقتول پلار تره ورور ټول کلیوال وطندار د هغه دشمنم د دې خبرې نه خبر شي چې څه یې کړي څه به یې کړي مطلب نه څه یې کړي دا مهمه ده نو په دې باندې لږ سوچ کوئ داسې اکثر زه په پوسټونو باندې ګورم کله واقعیات وشي یا څوک عوامي خبره زه یو خاص واقعي ته اشاره نه کوم زه یو عوامي خبره کوم چې د انصاف تقاضا دا نه ده چې څه به یې کړي څه یې کړي ولې خلکو نه ورک قتلونه نه کېږي یعنی اندا قتل چې ورته وایي تور بغیر ګناه ولې خلک په لار نه لوټل کېږي هغې څه کړي خلک لارې شو کوي نو هغې کم ګناه کړي خلک ماشومان ریپ کوي نو هغې کومه ګناه کړي خلک چا څه په یو زنانه باندې جنسي تیری کوي نو هغه کومه ګناه یې کړي هسې کړي ځکه what does it mean لکه دې څه مطلب نو بس دا لنډه غوندې خبره وه کورم ودان الله م ښه لره